ها نن موږ زده کوو بي اس آر مطلب یې څه دی؟ بیسټ سیلر رینک. بیسټ سیلر رینک په دې باندې تاسو د یو مثال په ذریعه پوه کوم، نو تاسو په دې باندې پوه شئ. څنګه چې تاسو ته پته را چې په کلاسونو کې یا په سکولونو مدرسو کې چې کله امتحان واخلي، نو د هغې نه بعد د ماشومانو له پوزیشنز ورکوي، فرسټ، سیکنډ، تھرډ، فورث، داسې ورپسې ځم. نو چې څونه د یو ماشوم مارکس ښه وي، زه تاسو ته فرض کوم چې لکه د یو ماشوم نمبر یې 600 دي، څه شو؟ د یو ماشوم نمبر یې 600 دي، صحیح شو؟ دا په څوم پوزیشن کې راځي؟ دا به راځي فرسټ پوزیشن کې. فرسټ پوزیشن کې صحیح شو؟ بیا که ورپسې د بل ماشوم دی 550 نمبر دی، ورپسې 550، دا په څوم پوزیشن کې به راځي؟ دا به راځي سیکنډ پوزیشن کې، صحیح شو؟ دا به راځي سیکنډ پوزیشن کې. بل ورپسې دی، د هغه نمبر دی 540 نمبر دی، دا به راځي تھرډ پوزیشن کې. ION صحیح شو؟ ګوره تاسو ته پته را که چېرته د یو ماشوم نمبر یې 600 وي، 600 دا به څو کې راځي؟ فرسټ پوزیشن کې به راځي، صحیح شو؟ چې کله د یو ماشوم نمبر یې 7 دا به فرسټ پوزیشن وي، مطلب دا به 1 ګریډ وي، دا ماشوم به په ټولو کې قابل وي، صحیح شو؟ 600 مارکس والا. خو که فرض کا د یو ماشوم نمبر یې دغه دی 550 دی، صحیح شو؟ نو دا به راځي سیکنډ پوزیشن کې. بیا که د یو ماشوم نمبر دی 540، صحیح شو؟ که د ماشوم نمبر 540 دی، نو دا دریم پوزیشن شو. ګوره د فرسټ پوزیشن وال نمبر دی 600، د سیکنډ وال دی 550، د تھرډ وال دی 540. چې څونه نمبر یې ښکته کېږي، نو پوزیشن په ښکته را روان دی، ماشوم کمزوری حسابېږي. خو چې څونه نمبر یې بره روان دي، نو ماشوم ښه حسابېږي، ماشوم په قابل باندې حسابېږي، مطلب ماشوم قابل دی. دغه رنګه خبره کوم. خو چېرته تا ته په امازون کې راغلل چې فرض کا د یو پروډکټس دی، چې د هغې BSR چې کوم دی هغه دی 600، صحیح شو؟ نو دې دا مطلب چې دې 600 سیلر رینک دی. څنګه چې په یو کلاس کې د نمبرو په بنیاد باندې یو ماشوم له پوزیشن ورکړل کېږي، دغه رنګې امازون د هر په بنیاد باندې هر یو پروډکټ ته یو نمبر ورکوي. لکه فرض کا یو پروډکټ دی، هغه په میاشت کې 50 دانې دي، نو هغه به دغه BSR به 1 وي. خو که یو بل یو پروډکټ دی، هغه په میاشت کې 20 دانې دي، د هغه BSR به 2 وي، بیسټ سیلر رینک. نو دغه رنګې امازون د هر په بنیاد باندې د پروډکټس ته نمبر ورکړي دي، د پروډکټس ته رینک ورکړی. دا دی چې څونه د نمبر بره دي، نو د شي BSR راښکته کېږي، نو ته به دې نه دا مطلب علي چې دا پروډکټس په امازون کې ښه نه خرڅېږي. شارټلی ته ایکسپلین کوم چې څنګه په یو کلاس کې یو ماشوم ته د نمبرو د قابلیت په لحاظ سره چې د هغه نمبر یې 7 وي، نو هغه ته یو ښه پوزیشن ورکړی کېږي، فرسټ، سیکنډ، تھرډ. دغه رنګې امازون د هر په بنیاد باندې مختلف پروډکټس ته یو نمبر ورکوي چې هغې ته وایي BSR بیسټ سیلر رینک. په هر په بنیاد باندې څومره چې یو پروډکټ ښه خرڅېږي، د هغه BSR به کم وي. لکه 1 BSR والا به ښه خرڅېږي د 2 BSR والا نه، صحیح شو؟ دا زموږ په BSR باندې خبرې.